د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ چارواکو د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې خپلې د تیر یو کال عمده لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د یاد ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د روان 1402 کال د حمل میاشتې نه راهیسې تر دې مهاله پورې د کشفي عملیاتو په پایله کې د بلخ ولایت په 15 ولسوالیو کې 300 میله بېلابېل ډوله درنې او سپکې وسلې کشف او د امنیه قمندانۍ اړوند د وسلو ډیپو ته سپارلې او په تړاو شاوخوا 10 کسان نیولي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو لپاره نوی ټاکل شوی ویان نصیر احمد ارمل وایي چې په وروستیو 3 میاشتو کې څه باندې 50 میله وسلې کشف کړي او په تورې 15 کسان نیولي او دوسیې د څېړلو په موخه عدلیو ارګانونو ته سپارل شوي دي. با اثر سعی و تلاش منصوبین مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی امنیه ولایت بلخ طی سال جاری خورشیدی جمعاً به تعداد حدود 300 میل سلاح‌های مختلف و نو سبک و سنگین از سطح ولایت بلخ هم از ولسوالی‌های شمزگانه و هم از حوزات شهر مزار شریف کشف و ضبط نموده است. در پیوند به سلاح‌های به دست آمده تعداد 28 تن من حیث مظنون دستگیر شده که دوسیه‌های نسبتیشان غرض بعد از بررسی‌های ابتدایی غرض اصدار حکم به مراجع عدلی و قضایی محول گردیده است. ورته مهال د بلخ امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیر عطا محمد بلال په جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې غیر قانوني وسلې د دوی ته تسلیم کړي او له ثبت او راجستر وروسته د قانوني وسلې ترلاسه کړي. دغه اسلحې موږ په 3 میاشتو کې د کال آخر دی چې درې میاشتې کې د 50 میله اسلحه کشف او ضبط کړه. د مختلفو ولسوالیو د مختلفو حوزونو د کشف او ضبط شوله او د موږ ولس ته دغه پیغام دی چې کومې اسلحې لرئ په کورو کې غیر قانوني غیر اصولي چې تاسو په کورو کې ایښي دي نو هغه تاسو باید راوړئ مدیریت ضد توریزم ته تسلیم کړئ. تاسو ته اصولي تسلیم خاطر کوي. په همدې حال د غیر قانوني وسلو د راټولولو بهیر د مزار ښاریانو له هرکلي سره مخ شو او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې دغه لړۍ د نوره هم چټکه کړي. د مزار شریف ښار 2 تنه اوسیدونکي احمد ولی او علي رضا وایي چې د غیر قانوني وسلو راټولول کولی شي د جنایي جرمونو کچه 0 ته راښکته کړي او خلک د امن تر چاپیریال لاندې سوکاله ژوند وکړي. خواست ما از امارت اسلامی خصوصا از بخش قماندانی بلخی است که جایی که اونجا نمازگذاری میشه باید اونجا تدابیر شه، یعنی اونا پیش از اینکه یعنی 1 ماه پیش تدابیر امنیتی اونجا رو باید بگیرن. مکانایی که زیاد اونجا نماز خوانده میشه یا بیروبار در اونجا زیاد میباشه در اونجا توجه بیشتر بکنن. این جاها خیلی مهم است و دیگه چک پوینت باید همیشه برقرار باشه تا نظم برقرار شه. تامین امنیت واقعا خوب است. در شب‌ها می‌بینیم پست‌های چک پوینت‌های امنیتی بیشتر شده و از دروازه ورودی شهر مزار شریف که میایم مهمانا و بسیار با رویه خوب و بسیار تامین امنیت خوبی شده. بلخوا د بلخ امنیه قماندان ملا عبدالرزاق راشد د دې ولایت ټولو میشتو ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وایي چې د نوي کال پر رسیدو سره په ښار او ولسوالۍ کې شپنۍ ګزمې زیاتې کړي او په پلټن ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. موږ مزار شریف په ښار کې که په ولسوالۍ کې ټول ته دا اطمینان ورکوو چې د نور ځایي ولایتونو څخه خلک راځي دلته به سیل ته راځي د هغو د امنیت لپاره انشاءالله موږ خپل ته امنیتي تدابیر پوره نیولي دي. انشاءالله مشکل خو نشته خو بیا هم امنیت تدابیر موږ چک پوینټونه لرو، دایمي چک پوینټونه لرو، سیاري ګزمې لرو، مختلفه امنیت مو انشاءالله په هره برخه کې انشاءالله ښه تأمین دی او انشاءالله ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې د نور ځایو ولایتونو څخه راځي او که دلته مزار شریف اوسېدونکي ټول ته اطمینان ورکوو انشاءالله چې د امنیت برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د معلوماتو له مخې د بلخ امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو په تیرو 6 میاشتو کې شاوخوا 200 کسان د غلا، اخلاقي فساد او د جنایي جرمونو په تور نیولي او د څېړنې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي.